دلته وی تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند دلته وی تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند لا بکړی زړه در پکې خورین امو ارغند او اباسین بیا هلې رود شو په څپو دی ټول وطن کمین کمین نورې مش پیدی د زوال ګورئ مستی خو د هلمند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند دلته وی تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند له هسپامیر شمشاد سپین غر له هندو پشت نواز خبر دلته کرملین چنګیز ګورګین دلته ناکام شو سکندر د مکناټن او هلاکو مکړ هر پلان د شګو بند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند دلته وی تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند لا خوبندی دی عمر یان در تروزی با منصور یان داد الله دلا برجان او بدر الدین غندز مریان دلتمو ما تکلوار ساتاتمو هم دی حسو گن شوهر لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند دلته وی تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند کړ درنه ورک د تښتېدلو روزګان هرات فراه او غور بادغیس فاریاب او سرپل کړل مو غازیانو درته اور غزنی زابل او د کابل هر صحنه به مو وي پنج شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند دلته وی تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند کندوز تخار او بدخشان کې مو هم خاورې شو ارمان د ننګرهار او د کونړ د نورستان او د لغمان ظلمو هم نوی کړ پیمان شول نوی رب کې را څرګند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند دلته وی تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند دا کوم دی نیمروز بامیان د شبرغان پشي پروان قومونه نه مني اشغال دوی به هم وي درنه میدان غیور ولس د سمنګان د خپلواک ژوند ته هیله مند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند دلته وی تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند بلخ کندهار او پکتیکا لوګر پکتیا خوست کاپیسا دلته سپیړي د عبرت نندارې ټولې دنیا
میدان وردګ بغلان کې هم لژوند مو وانخیست هیڅ خوند شو هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند دلته وي تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سفر یاست پکې تل به کله بند دغه دی کور د میرویس خان شیبه د خپل مرګ په ارمان دلته محمود ایوب ابدال دلته ویده دی اکبر خان دی ټول بچی ننګیالي دی بی ننګ عبدالله چند شو هره لار او غر سقر یاست پکې تل به کله بند دی ټول بچی ننګیالي دی بی ننګ عبدالله چند شو هره لار او غر سقر یاست پکې تل به کله بند دلته وي تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سقر یاست پکې تل به کله بند دلته وي تریخ به مو تل ژوند د هره دښته مو میوند شوه هره لار او غر سقر یاست پکې تل به کله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درنو محترم افغانانو ورځم نیکمرغه. ولاړه خبرې چې موږ به ویل چې الله د اشغال ختم لري، هر څه ختم شول. اولین وار و چې په جهان کې افغانانو ثابته کړه چې افغانان هغه خلک دي چې سلاح په لاس کې ده، ولې د انسان وینه به توی نشي او بسته دغه نظام او بسته د امریکا دغه امپراتوري به ورچپه کړي. هغه افغانانو ثابته کړه سلاح په لاس کې، ولې دا رقم یو قیام وکړه چې بسته افغانستان ونیو، ولې ډېر کم خلک، زه دا نه وایم چې نه وي پکې خوښ، ولې په ډېره کمه پیمانه خلک پکې خوښ شول، ولې مکمل افغانستان پاک شو. دو عظیم فتح اول غونډو مسلمانانو ته، بالخصوص بیا هغو افغانانو ته چې په دغه سنګرو کې منډې وهلې دي او دغه فتح د افغانستان مسلمان ولس ته نصیب کړه. غونډو ته مبارکباد وایم. الله مو وساته، قربان مو شمه، جرم مو شمه. ما خو سلوټ ده درته، داسې سور سلام دی تاسو دغه حزم ته او دغه قمانده ته چې دغه قمانده چې هر څه دغه نقشه ورته ترسیم کړې وه، جوړه کړې وه چې څه رقم باید دغه حمله وشي، په کوم ولایت کې څه رقم، په کوم ولایت کې څه رقم. او نن مبارکي درکوم چې د موږ غیور ولس د پنجشیر، موږ پنجشیري ورونه، موږ ګلالي ورونه د خپل ملت سره ځان ثابت کړ چې د دغه ملت سره دیم د دغه ملت بچیان دي. دې غونډ یو لاس شول، غونډ افغانستان یو موټی شاشه کړی، غونډ افغانستان یو لاس شو. موږ ذاتي چاته ویلی شي چې موږ هغه سالم موټی یو چې دا رقم هم اجنبیان وهلی دي، هم دا رقم داخلي و خارجي دښمنان هم وهلی شو. پنجشیر څوک د قندهار نه بیلولی نشي، قندهار څوک د هرات نه بیلولی نشي، مزار څوک د وردګو نه. دا دغو دښمنانو د موږ نه بیل کړي وو. دغه لار دی جوړه کړې وه چې ګویا ته ښه یې او زه خراب یم، دا ښه ده او هغه خراب ده. نن ملت ثابته کړه چې ملت واحد ملت دی، مسلمان ملت دی، افغان ملت دی. دا یو څو دانې تالیڅټي چې راغلي وو د غرب او د شمال او د جنوب نه، ټامیان راغلي وو، دوی دغه کارونه په موږ وکړ. او بله درته ووایم، کومه صله رحمي، کومه تربیه، کوم اخلاق، کوم مجاهدینو چې وښودل، مجاهدینو ورونه ډېر خواهش کوم، خلک ډېر ځورېدلي دي د کابل د افغانستان. کوشش وکړئ چې غلا که څه رقم چې غلاوې وکړې، تاسو هغه چا چې غلا کړې وه غونډه م ګیر کړل. نو د خدای نه همداسې غواړم اول د ولس باید دغه کار ونه کړي، په خپله د غله دا کار ونه کړي، بس د غلا. او چې بیا یې کوي دغه ولس نه خواهش کوم چې دی په خپله تاسو سره لکه څه رقم چې د کابل خلک همکاره دي همداسې په ګوته درکړي. او هغه مجاهدین چې په کابل کې دي، هغه طالبان چې په کابل کې دي، حسنه برخورد، د دې نیک برخورد، د دې ښه تربیه باعث د دوی چې د کابل خر ورځي دی په غیږ کې نیسي. د تاسو وظیفه اوس شروع شوله ګرانو مجاهدینو، اصل وظیفه اوس شروع ده، تاسو اصلي کار اوس شروع کیږي، ځکه چې تاسو ولس ته راغلی دی، تاسو کامیاب شولی،
تاسو خلکو ته وښایئ چې تاسو دغه کامیابي مفت نه ده حاصل کړې او داسې دغه مزد تاسو دغه د مزد د کامیابۍ د لاسه نه ورکوئ. تاسو باید فرق وشي د غونډو سره او زه په دو یقین یم چې تاسو ځانونه ښودلي دي د افغانستان خلکو ته. غونډ ولایت خوشحاله دي، همداسې د کابل خلک خوشحاله دي، په استثنا چې بعضې ځایو کې خلک غلاوې کوي او تاسو هغه نیسئ. او هغه مجاهد ته وایم چې بیا هم انسان د بعض وخت اعصاب خراب شي، په قار شي، کوشش ډیر کوئ. همدارقم مکتبونه نن اولینه ورځ چې مکتبونه ولاړل، جنکیو د هلکانو مکتبونه په ښار کې ګڼه ګوڼه وه. دغه غونډه دنیا دغه په کاغه کې ښیي که نه، حتی CNN په دو باندې خبرې وکړې. بعضې سفارتونه چې ټینګېږي ورونه دې نه خفه کېږي، هغه بیرته راځي. افغانستان او د طالبانو سیاست او د طالبانو دغه سیاست چې خارجي او داخلي تاسو ولیده، په داخل کې سیاست تاسو ولیده چې د یوه پزه خوږ نه شوله، غونډه معامله خلاصه شوله. او په خارج کې تر اوسه پورې چې د دې حتی دومه ورځ ده په کابل کې، دوهمه ورځ، نیم جهان د دې په رسمیت تقریبا پیژندلي دي. تر اوسه پر داسې نه چې په رسمي حالت کې سفرونه د دې پیژندونه رسمي وو، چین ته، روسیې ته، نور جهان ته. نو بلان د موږ تاسو ملک به دا رقم تجارت شروع شي، دا رقم کاروبار بوي، موږ تاسو به سرکونه، پروژې، پانتونونه غونډ شان بودی، موږ تاسو خود کفا وو، موږ د ګدایي لاس زیاتې چاته نه وګده وو. خلاص ولا وختونه چې برق بم د یو ملک نه وي، بل بم د بل ملک نه وي، موږ به خپل برق لرو. موږ ضرورت نه لرو لافو ته، لکه اشرف غني چې لافې وهلې. موږ هم اوبه لرو، هم خاوره لرو، هم نیرو د کاري لرو، هر شی لرو. صرف دغه شی و چې په موږ کې ډېرې لاسوهنې وي. انشاءالله تعالی دا ور به لاسوهنو ته هېچا ته ضرورت هم نشته او نه به د موقع ورکو. یو انسان چې د خپلو اشتباهاتو نه هوښیارېږي، هغو ته ډېره بل رقم خبر خلک کوي. نو موږ ډېر هوښیار وو، خپل اشتباه نه، د نورو د اشتباه نه، خارجیانو د اعمالو نه، اشغال نه، موږ هر څه ولیدل. جنگ هغه پدیده ده چې هم دنیا خلک خرابوي، هم خلک راوي کوي. بنان د افغانستان خلک زیاتې ویښ دي. روس هم ولیده، ناټو هم ولیده، اشغال هم ولیده، غلامان هم ولیدل، ټامیان هم ولیدل، ښه بد غونډ ولیدل. په دو باندې هم پوهېږي چې څه خبر ده. اما د طالبانو د ولس کار اوس شروع کېږي چې ولس زیاتې خپلو خلکو ته خدمت وکړي، طالب خلکو ته خدمت وکړي. زنګ مه راوهئ، دغه غونډ سیستم بله خوش. مبارک صاحب تاسو وغواړئ زه دغه زنګ ته ځواب ورکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاهین صاحب ډېره مننه، الله تعالی مو خوشحاله ده چې نن د ډېرو مصروفیتونو سره بیا هم لایف ژوندۍ خپرونه مو پیل کړه. الله مو آباد او خوشحاله لره، سوکاله اوسېږئ. ډېره په زړه پورې موضوع مو راخیستې. یقینا هم د افغانستان په تاریخ کې دا 20 کلنه مبارزه وه چې د صلیبي ښکېلاک د 53 هېوادونو د ماتې څخه وروسته د کابل ګوډاګۍ ادارې د ماتې سره د اسلامي امارت اتلان غازیان 40 ولایتونه پرته د دې چې جګړې رامنځته شي، پرته د دې چې ورانۍ رامنځته شي، دا هېواد په بشپړ توګه د اسلامي امارت اتلانو غازیانو لاس ته ولوېده. دا د الله جل جلاله مرسته وه او یقینا په دې کې شک نشته چې افغان مسلمان ولس او ښار میشتو ولسونو د اسلامي امارت سره پراخه مرسته وکړه تر څو هېواد د بدبختیو څخه وژغورل شي. او یایم خلکو دا فکر او سوچ کاوه چې خدای نخواسته د اویایمې لسیزې هغه ناورین به رامنځته شي کوم چې موږ په خپلو سترګو ولیده. ولله الحمد، د الله جل جلاله لوی احسان همدا و چې دا ټول ولایتونه او خصوصا د کابل 1 میلیوني ښار پرته له جګړې څخه د اسلامي امارت اتلانو غازیانو لاسته ورغی. دا د دې سترې فتحې مبارکي ټول افغان مسلمان مجاهد ولس ته وایم، د اتلانو غازیانو مشرانو ته وایم، کشرانو ته، هغوی چې 20 کاله د صلیبي ښکېلاک او د هغوی د غلامانو په وړاندې سرښندونکې مبارزه وکړه. الله جل جلاله دې د دوی شهادتونه او د قربانۍ په خپل دربار کې قبول او منظوري کړي. یقینا همدغه اتلانو سرښندنې وې چې
موږ د ډېر یو وحشي زبرځواک څخه الله تعالی وژغورلو. الله دا پاکه خاوره، دا اسلامي خاوره د دې ناولو نجس څخه پاکه شوه. نو شاهین صاحب که زما غږ لرئ زه تا سره یم، وروسته به هم خپلې خبرې وکړو. ملګرو نه مو هیله ده چې راشي او موږ سره په لایف خپرونه کې ګډون وکړي. مننه. ورونه اول خو خواهش است که کوم لایف شیر که دا یو شخصي اعلان نه دی چې د یاد مای خاطر و دی ولس خاطر دی. موږ ډیر کوشش کوو چې په ولس کې طالبان نوی راغلي. زیاتره خلک طالبان نه پیژني په دو خاطر باندې چې ډیر شکاله تبلیغ وشو. دله په افغانستان کې اشغال نظامی نه و، دله ذهني اشغال ډیر و. CNN بي بي سي غونډو جریدو تلویزیونو بس نور میډیاګانو بس همدغه و چې دخل خراب دی و خراب دی و خراب دی و خراب دی او دلیل معلوم نه و چې ولې نن کابل ته تاسو راغلي ولس ولیدل چې تاسو په اوله ورځ کې ورجانه هغه امنیت راوسته چې دی په شلو کالو کې نه راوستل. دغه غله چې نن په کابل کې گیر شوی دی دغه غلو شل کاله دغه غلا کوله چا نه نیول، اما نن تاسو ونیول. او د دونه زه سل په سلو یقین لرم چې دا به نور ته د عبرت درس شي. او بل په میدانوي کې هغه ګڼهګونه روانه و چې دی تخول. ما چې دغه حالت ولیده د ویتنام حالت را په یاد شو. هغه یو وخت د ویتنام د چې په تیارو پورې ځانونه ځوړند کړي وو. راشه ورځانه د خپل ولس سره ودرې د هر انسان قدر او هغه قیمت په کور کې کړه. معلومیږي قدر په کور کې ده چې د تا قدر په افغانستان کې ونه شي چې اروپا ته څه کوي چې امریکا ته ملاړ شي ولا کې د قدر وشي. امریکا چې ته امریکا ته بیاي هغه د څه لپاره دی بیاي چې ته د قابونه پریمینځي بوټونه یې پاکي او میزونه ورته صافي کی. ته چې د خپل خاورې نه تښتې نو یدونه معلومي چې ته د خپل خاورې سره وفا نه لري. دغه شل کاله دی تا منایسې لکه یو غلام غوندې لکه افزار غوندې دی استعمال کړي او نن منډې وهي. زه د دغو منډو ته د دغو خلکو ایران وم. نن مې ورته کتم او یا خدای کاش کې د جمعات ته داسې منډې وهلې وای، کاش کې د افغانستان جوړولو کې داسې منډې وهلې وای. نن په تیارو پورې کشالو تیارونه راولوېدل. کاش کې د یو خیر په کار کې مړ شوي وای، کاش کې د خیر په کار کې د منځ تللی وای. ولې دا هغه خلک وو چې د امریکایانو په قمانده باندې خلک وژل. د امریکا په تیارو پسې د غریب زامنو ځانونه نه و ځوړند کړي. هغه چا ځانونه ځوړند کړي وو چې ډالر یې د لاسه ورکړل. بیا هم زه هغو ته یو هغه کوم چې الله دې وبخي ولې هغه خلک چې ژوندي پاتې دي او راوتلي دي میدانوي نه هغو ورونو ته زه وایم چې موږ بخلي یې، موږ په غېږ کې نیولې یې، که موږ هم وژلي یو، ټکولي م یو، ترجماني هم کړې ده، موږ هم په لاس ورکړي یو، ګوانتانامو ته هم لېږلي یو، هر څه دې چې کړي دي خو ته دې موږ ورور یې. دغه تریخ حقیقت باید موږ تاسو وزغمو ویخورو. دغه د انتقام جذبه د موږ کې زیاتې نشته. په دو چې زه ښه پوهېږم عسکر جانه چې زه تا د منځه یوسمه تا هغه ښځه هغه خورکۍ چې د ما خور ده هغه کونډېږي بله ورځ هغه په سړک درېږي ګدایي کوي. نو د موږ دغه شی نشو کولی. موږ ولیدل چې دا څونه درد لري چې یو یتیم بې پلاره لویېږي. موږ دا ولیدل. په تا هم نه لورېږي. منډې مه وهه او ضرور هم نه دي. هغه څوک چې تا نه مني په تیاره کې دې نه وړي او ته ځان څه کشال کوي همداسې نیولی وي هیڅ ضرورت نه دی. افغانان دونه ذلیله شول. ورونه په خیر راغلی. مبارک صاحب دغه ورونو ته به وخت ورکړو. مننه شاهین صاحب الله مو خوشحاله لره. عبدالکریم ورور عبدالکریم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله. شاهین صاحب او غام مبارک دواړو ته مبارکي ویایم کامیابي. قربان دې شم. الله مو خوشحاله لره. مننه. تا ټول افغان مسلمان ولس سره مبارک. یاره ماشاءالله ومنلې سلام درته کوو. غټه قرباني مو ورکړله. خوشحاله سولو. ډېر په امنیت باندې کابلونو ولاړ شم. په طریقه باندې جنګ جګړې جوړې نه کړلې. ډېر خوند یې راکړلو. ډېر خوشحاله سولو چې خپل وطن باندې خوا بده کړله. عسکر هم ټول معاف کړل. اعلان امر ته وکړل. ډېر ښه اعلان امر ته وکړل. زه باندې ډېر سخت خوشحاله سولم. مبارک صاحب مهرباني وکړئ ورونو سره غږېږئ ما غواړم دی. مننه قدردان شه عبدالکریم وروره. دا د افغان مسلمان ولس میړانه وه. دا د ولسونو ملاتړ و چې الحمدلله
بې له وینې تویولو چې دا 34 ولایتونه الحمدلله فتح شول. دا د ولس ملاتړ و. موږ کلونو راهیسې چغې وهو چې ولس له موږ سره دی، مګر چا نه منله. نن ولس ثابته کړه چې ولس د چا سره دی. یقینا هم افغان مسلمان ولس او بالخصوص د ښارونو اوسیدونکو د لویو ښارونو دا په میړانه باندې وښودله چې ولس د چا سره دی او ولس د چا څخه ملاتړ کوي. مننه کریم ورور، که نور څه نه لرئ. نه صحیح څه مننه، بس د مبارکي مې درکوله. سیره بل ته مننه، الله دې خوشحاله کړه. ټول مسلمان ملت ته مبارکي وایم. حماد ورور مایک مخلاص کړي د موضوع په اړوند. حماد ورور، شاهین صاحب زما غږ لرئ تاسې؟ بالکل غږ هم شته دی، بالکل سمه ده. محمد محمدي ورور، افغان سرتیری. څوک چې مایک نه خلاصوي دې قطع کومه. ګورئ مایک خلاص کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. افغان مبارز ورته و استودیو و ټولو ملګرو و ټولو لیدونکو ته سلامونه. زړه له تله ومه الله پاک دې وکړي چې ټوله به روغ او جوړ به وي. دوهم شاهین صاحب تاسې ته و د استودیو و ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته و د افغانستان ټول ولس ته د سترې فتحې مبارکي ومه. الله پاک دې د ټولو مجاهدینو قرباني وي په خپل عظیم دربار کې ورته قبولې مقبولې وګرځوي. واقعا هم چې شاهین صاحب موږ ډېر خوشحاله یو. الله پاک دې مجاهدین نور هم کامیابه کړي. الله پاک په دې وکړي چې موږ نور د افغانانو د مسلمانانو سر مال په امن سي انشاءالله. او الله پاک دې وکړي چې ټول مسلمانانو په خیر او په دغسې. واقعا هم د افغانستان مظلوم ولس ډېر زحمتونه ډېر تکلیفونه یې ولیده. نور خو د الله ته له دغه زحمتو تکلیفو څخه خلاص کو. دغه مبارکي مې درکوله شاهین صاحب تاسو ته استودیو ټولو لیدونکو او د تاسو د استودیو له لارې و ټولو مسلمانانو و ټولو افغانانو ته الله پاک دې وکړي چې ټوله یې واوري او ټوله د موږ مبارکي ومني. قربان دې سم. الله دې راته وساته. مننه وروره، الله دې وساته. مننه، قدردان شي. طالب ورور مایک مخلاص کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د شاهین ورور نه مې یو دوه پوښتنې دي. دا زما نه دي، د ټولو افغانانو دي. خلک پوښتنه دغه ده چې 2-3 ورځې مخکې د افغانستان لینجر په پاکستان په کوټه ښار کې ګرځېدله. داسې ګوره وروره، زه دا منم چې دغه رینجر د افغانستان نه دي، دغه د امریکایانو. کله چې امریکا وتله بعضې موټرې که په یاد وي په کامازو کې بار کړي وو، هغه یې پاکستان ته یوړل. هغه موټر وو چې څو عمر مخکې چې امریکایان په افغانستان کې وو، کله چې دی نوي وو چې موږ وځو موټر بارېدل، هغه به تلل پاکستان ته به یې وړل د موږ تورخم د لارې. هغه موټر وو. د افغانانو یو عادت دی، دا ښه په یاد ولرئ. څو عادت یې دي هغه زه تاته ووایم. افغان یو خپل دین نه خرڅوي، افغان خپل ناموس نه خرڅوي، افغان خپل وطن نه خرڅوي، افغان د خپل لاس سلا نه خرڅوي. والله بلا کې خپل ورور ته وویل دا خبر دی دروغ ده، مطلق دروغ ده. تاسو چې راځئ په نامه د طالب او بل زیاتره ورونه د پاکستان یې راځي دغه خبرې کوي، دغه شان غلط دی. دی په پاکستان کې ژوند کوي، د موږ ځان راځي تخریب کوي او د موږ د رقم خلک په کار نه. افغانان خپل سلا او خپل ایمان او خپل هغه د لاس سلا او خپل ناموس والله که هیڅ چاته ورکړي. د امریکا چې وشړله ښه ډېره سلا د امریکا سره پیسې هم ورسره وي. او زه به یو رینجر وړم هلته به یې ورکړم، والله که پوچک چاته ورکړم. هغه عسکر چې پاکستان ته تکي 300 نفر چې ورته ویلو چې بهت شکریه، هغه سلا وي هغه دې هم راوړي. هغه سلا وي چې هغه عطا محمد نور تاجکستان ته وړي دي. طالبان نه مې خواهش چې تاجکستان دولت ته زنګ ووي هغه سلا ته راوړه. سلا د موږ ده، هغه د افغانستان د ملت ده. دی د خدای نه راولي، ورک دي شي دی، خو هغه سلا د ملت وه. هغه چې دی وړې ده د خاینینو هغه سلا باید. او که ته داسې وایي چې بعضې سلاګانې دغه دولت یوړلې نورو ملکو ته به ومنمه، اما طالب دا رقم نه و، دروغ ده. مهرباني مبارک.
مننه، الله مو خوشحاله لره. صالح ورور، صالح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب زه خوشحاله یم ځکه کابل کې جنګ ونه شو او غوټه فتح مبارک شه. الله دې خوشحاله که، زلمی شي. امین. الله دې غټ لره، الله دې ستر لره، الله دې هوښیار لره چې د موږ د ولایت والي شي، د موږ وطن ورته جوړ کړي. الله دې امین. د موږ الله دې ښه اعمال درکړي. الله دې په تا یاره د اوس د ما سترګې راډکې کړې. الله تعالی دې د مور او پلار باندې برکت واچوي. الحمدلله. بس امین امین. مهرباني. نور څه ویل لري؟ نور څه ویل لري وایه. نه کاری صاحب. صالح وایه څه لري قربان؟ نه قاری صاحب. څه لري وایه کنه قربان، څه لري وایه، څه خبرې لري، څه وینا لري. زه ډېر خوشحاله یم چې کټساری لاړه زه نه کټساری 2 ځله لاړه او موږ به مهرباني. وطن ته راشو. الله مو راوله، الله مو راوله، الله مو هر ځای کې چې خدای تعالی مو روغ لره. نورو ملګرو ته به وخت ورکړو، هغوی به په دې روانو حالاتو باندې تبصره وکړي. ستا نه نړۍ مننه. الله دې صالح لره. مهرباني. حق پرست ورور، حق پرست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مبارز ورور ته او شاهین ورور ته مننه سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شاهین صاحب نو تا مې پوښتنه وکړه چې اوس خو الحمدلله مجاهدین راورسېدل کابل ته، نو دغه طرحې به کله اعلانوي او د مجاهدین صاحبان چې موږ ورونه چې په دوحه کې وو یا قطر کې دي اوس، دغه به کله په خیر سره وطن ته راځي او کله به دغه حکومت ته وایي چې پلانکي ځي بستاني ځي، یعنې دغه حوزو کې دا خلک به کله شي، دا حکومت به کله اعلانوي چې مونږ خو مثلا په انتظار ورته چې د ملک چارې چې په کومه خوا روانې شي که نه. شاهین صاحب سوال مو واخیسته. شاهین صاحب سوال مو واخیسته د دې ورور. او د ما غږ شته مبارز صاحب؟ غږ دې شته دی شاهین صاحب وایه. شاهین صاحب ستاسې غږ شته، ستاسې اورې زما غږ؟ ورور ته غږ راځي خو شاهین صاحب غږ نه راځي. شاهین صاحب زما غږ لري؟ شاهین صاحب ستا غږ نشته ورور. د حق پرست ورور تاسې پوښتنې ته به زه ځواب درکړم. ډېر ژر به انشاءالله تعالی تاسې د یو سوچه اسلامي نظام زیری واورئ په لنډو ورځو کې، په دې 2-3 ورځو کې انشاءالله تعالی راتلونکي شپې. مبارز صاحب د ما غږ شته؟ شته دی شاهین صاحب غږ دې شته، شته دی غږ دې شته. صحیح غږېږي. شاهین صاحب تا نه سوال وکړه، سوال ځواب به زه ورکړم که ته یې ورکوې؟ شاهین صاحب اخبارست ورور ستا د خبرو په ځواب کې به دومره ووایم چې ډېر ژر به انشاءالله تعالی تاسې د یو قوي مرکزي حکومت زیری واورئ. په دې نږدې ورځو کې، ورځ دوو کې به انشاءالله تعالی چې د ټولو ولایتونو د والیان او د وزارتونو وزیران او همداشان د ارګ واکمنان هم وګورئ او نور کم خدمات چې دي لکه د روغتیایي خدمات، همداشان د مخابراتو، همداسې د ټولګټو وزارت عام، دا ټول به انشاءالله تعالی ډېر ژر. خو اوس حالات صرف یوازې د اسلامي امارت مشرانو امنیت ته پاملرنه کړې تر څو چې
په بشپړه توګه امنیت نه تامین شوی، لږ به انتظار ورته وکړو. مننه. مننه وروره، خدای دې خوشحال لره. بس مننه. دغه د ایرپورټ مسله هم وه چې د ایرپورټ به له خیره سره چې همغه ته خبره چې امنیت به پرې په ځای شي انشاءالله د ایرپورټ مسله هم دغسې روانېږي انشاءالله. همداسې ده که نه؟ انشاءالله ټول مسایل به حل شي انشاءالله تعالی. لږ به انتظار وکړو. یوازې یوه ورځ کېږي چې طالبان کابل ښار ته داخل شوي. پرون چې کومو خلکو کابل ښار ته داخل شوي وو هغه د اسلامي امارت استازیتوب نه کاوه. مایک مو وتړئ د نور ورونو ته به وخت ورکړو. سیف الله ورور، سیف الله. السلام علیکم شاهین صاحب، جوړ تکړه په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. سیف الله ورور ښه راغلاست درته وایم. شاهین صاحب متاسفانه نشته، را به شي که څه ویل لرې موضوع په اړوند باندې. مننه، خیر اوسه. او ما د کرکټ پر برابر پوښتنه درڅخه وغوښتله، دا زموږ میچونه د پاکستان سره، یعنې اوس به دا کرکټ میچونه کېږي او که نه کېږي، نو دغه معلومات که راکړې. مننه سیف الله وروره. هر څه به عادي حالت ته راګرځېږي. کرکټ ملي لوبډله زموږ اتلان دي، هغه د زموږ ویاړونه دي انشاءالله تعالی چې د کرکټ بنسټ اسلامي امارت ایښی و او دا خلک به نور هم تشویق شي، نور به هم وهڅول شي، نور به هم بریاوې هیواد ته راوړي. تاسې ډاډه اوسېږئ انشاءالله تعالی چې د هر افغان ارمانونه به ځای ته رسېږي انشاءالله تعالی. صحیح شو، مننه، خیر اوسې. بس دغه پوښتنه مې در وغوښتله د کرکټ پر برابر، ځکه زه هم د افغانستان د معلولینو د ټیم ملي لوبغاړی یم. الله دې راته وساته، الله تعالی دې راته روغ لره انشاءالله تعالی چې معلولینو ته خو به خاصه پاملرنه کېږي، ځکه دا د هېواد هغه وګړي دي چې دوی روغ خلکو ته اړتیا لري او انشاءالله تعالی تاسې به په لومړیتوب کې قرار لرئ. مننه. محمد الله محمدي، محمد محمدي ورور مایک مخلاص کړي. محمد محمدي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مبارک صاحب ته سلام، شاهین صاحب ته سلام، او دی افغانستان مجاهد ولس ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې لرم چې جوړ او روغ به یاست. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. الله مو روغ لره. مننه کوم. یو سلام تاسو ته، یو سلام شاهین صاحب ته او د ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د دې سترې بریا مبارکي تاسو ته او د افغانستان مجاهد ولس ټولو ته مبارکي وایم. مننه، الله مو قدردان که. یقینا هم چې دا د هر افغان مسلمان د پاره یو زیری و او ټولو افغانانو ته زه د خپل اړخه هم مبارکي وایم، تاسې ته لیدونکو اوریدونکو ته. واقعا هم یو نادره پیښه رامنځته شوله، لله الحمد. د 34 ولایتونو د فتح سره الحمدلله ملکي او نظامی افغانانو ته پکې کومه صدمه ونه رسېدله. دا الله تعالی نصرت او د دې ولس پوره ملاتړ و. بالکل، ما د طرفه دې تاسو ته ډېر ډېر مبارک وي او د مجاهد ولس ټولو ته مبارک وي او ډېر زیات خوشحاله یم چې د بریا ستره بریا مو په برخه شوله او د ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان مجاهد ولس نه چې دومره همکاري وکړل. موږ مجاهدینو وروڼو سره یې کومک وکړو، هغوی سره همکاري وکړل او د مجاهدینو دا ستره بریا د ټولو ته مبارک وي. مننه، الله مو خوشحاله لره. بل ورور ته به وخت ورکړو. حبیب افغان ورور. السلام علیکم. مبارز افغان صاحب، غږ مې راځي؟ غږ مو شته دی حبیب افغان ورور، ښه راغلاست درته وایم. خیر اوسئ، مننه. دلته ځینې اوس خلک دي افغان مبارز صاحب د کابل کې یو ویره لري، لږ نه ډېره زیاته ویره لري چې هغه اطرافي خلک چې دي هغه ولایتو کې چې هغه د طالبانو سره لږ بلد او ربط آمد د طالبانو سره زیات و. هغو خلکو د کورونه ښیم درته کابل ته یو دم رادننه شولو، د کابل خلک لږ نه ډېر سخت وارخطا دي. لکه مثال دا ویره لري که نور تر اوسه پورې شکر الحمدلله کوم داسې خاص مشکل نه دی راغلی، نه اسلامي امارت چې خلکو ته څه ویلي دي. خو د کابلیانو لږ نه زړه کې ډېره سخته ویره ده. دا د یو پوښتنه. بله پوښتنه دغه د ځینې شخصي تلویزیونو رسنۍ اعلان وکړه چې موږ بند یې کړل، که نه ځینې بند شوي، لکه اوس لمر بند ده، طلوع وایي بنده ده،
یک تلویزیون له خیر هغه کار کوي او شمشاد هم ځینې کار کوي لکه مخکې سره کوم ترتیب راځي اوس هغه رقم نه راځي دا یو مسله او بله مسله ده د سیم کارټو د اتصالات او روشن او اتصالات دم وای غواړي چې خپل هغه لکه مثال شبکې بندې کړي د دغو پاک لږ معلومات او اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې مثال دا باید دی راټینګ کړي دغه خو د خلکو د ولس مشکل ده د سیم کارټو سره مننه حبیب افغان رور تر کوم ځای پورې چې تاسې ته هم معلومه ده افغان مسلمان ولس ته هم معلومه ده که طلوع رسنۍ وي که د خصوصي رسنۍ وي دا د بهرنیو هیوادونو څخه تمویلېدلې دوی د بهرنیو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کولې هغه بهرنی ملاتړ به یې د لاسه ورکړی کېدای شي څه ناڅه سکتګي به پکې راغلی دا د رسنیو چلول دا په میلیونونو ډالر غواړي دا مصارف شاهین صاحب غږ دې لرم الو مبارک صاحب غږ دې لرم شاهین صاحب غږ دې شته مبارک صاحب ما غږ شته شاهین صاحب غږ دې لرم غږ دې شته غږ دې شته مبارک صاحب شاهین صاحب غږ دې شته غږ سره نشته شاهین سره زموږ غږ نشته غږ شته اوس طریقه ته ورته وځه بیرته راشه شاهین صاحب غږ دې شته دی ته وځه بیرته راشه نرازم مخابراتي شبکو ته تاسې ډېر ښه شي ته پاملرنه وکړه هغه دا ده چې مخابراتي شبکو فعالیت به انشاءالله تعالی نور هم ګړندی شي زه هیله لرم چې هغه کم بې ځایه ټکسونه یا د دوی څخه چې ناقانونه پیسې وزیرانو په خپلو جیبونو کې او په خپلو شخصي ګټو دپاره د دوی څخه غوښتلي هغه نور هر څه به پای ته ورسیږي او انشاءالله تعالی چې تاسې به د انټرنیټي شبکو او غږیزو پیغامونو ټولې نرخونه به هم راټیټ شي شاهین صاحب غږ دې لرو غږ دې شته غږ دې شته شاهین صاحب ورونه زه بخښنه غواړم د لایف راپورټ شو کوشش وکړئ یو څه نو څه د لایف ته زړونه ورکړئ دښمنه لاس خلاص ناټو مو وویسته ته په دغو هغه باندې څه شی نشي کولی دا د بیا راغلم درته مهرباني ادامه ورکړئ خپلو خبرو ته مبارک مننه شاهین صاحب حبیب افغان ورور پوښتنه دا وه چې طلوع ټلویزیون او دا نورې رسنۍ د بندېدو په حالت کې دي نو ما ورته په ځواب کې ویلې چې هغه بهرنیو هیوادونو څخه تمویلېدلې هغه کومې رسنۍ چې د بهرنیو هیوادونو څخه تمویلېدلې او د افغان ولس دپاره یې پرته د فحشا خپرولو څخه نور څه نه دي وړاندې کړي هغه به په خپله بندېږي اسلامي امارت ټولو رسنیو ته اجازه ورکړې ده یوه رسنۍ باندې هم بندیز نشته دا چې د بهرنیو هیوادونو څخه دوی تمویلېدلې او د بهرنیو هیوادونو څخه دوی مرستې اخیستلې هغه به پرته د خپلو شخصي ګټو دپاره نور څه وکړي دا رسنۍ به په خپله بندېږي هغه ملي رسنۍ چې دا 20 کاله یې څه ناڅه ملیتوب زغملی و او د افغان ولس په درد باندې دردېدلې وي هغه رسنۍ به انشاءالله تعالی تر تلتله په دې هیواد کې وي او مونږ یوازې که تاسې نورو هیوادونو ته پاملرنه وکړئ په نورو هیوادونو کې یوازې دولتي یا حکومتي رسنۍ فعالیت کوي دا چې دلته سوداګر راغلي وو د نورو هیوادونو څخه او دلته رسنۍ جوړې کړې وي او د رسنیو هدف او موخه فکري یرغل او فحشۍ خپروله د هغوی بهرني ملاتړ کوونکي نور نشته دی او دا رسنۍ به په خپله بندېږي دې رسنیو ته طالبانو یا اسلامي امارت څه نه دي ویلي مګر دا به د بهرنیو د ملاتړ څخه پرته دا نشي چلېدلی حبیب افغان ډور که سوال مو اخیستی وي ډېره مننه دلې به یو دوه خبرې ځم وکړم حبیب صاحب محترمه داسې یو چل دی چې هغه رسانې بل شی لري نه پرته له فحشا نه پرته له بدو خبرو نه شاهین صاحب غږ مو سم نه دی غږ مې صحیح دی اوس سم شاهین صاحب سم اواز مې سم دی ښه صحیح دی وایي دا هغه رسانې بل شی لري ښه هغه رسانې بل شی لري نه کله چې څوک څه شی ونه لري بدون د بدو پروګرامونه هغه ملي تلویزیون نه و هغه شخصي خلک وو نو همداسې به نور تجاران هم را پیدا شي همداسې ښه تلویزیونونه ښه چینلونه به جوړ کړي بالاخره موقع کې به ښه پروګرامونه وي شرعي پروګرامونه به وي د ښه پروګرامو د سریالونو د هدف مې دغه ده چې مثال مخکې به موږ ډېر خبرونه اورېدل صحنه په صحنه تازه خبر ده دي درته وایم زه راځم همدغو موضوع ته همدغو ته راځم سم پروګرامونه په وخت خبرونه به وي خو چون دومره ورځ د طالبانو ده
دغه دولت غلام دولت په 100 کالو کې تاسو ته یو سم پروګرام د تلویزیون جوړ نه کړ، نو په دغه 2 ورځ کې خو ریښه درته وایم یو چرګه چې هګۍ ته لاندېږي په 21 ورځ کې بچونه وباسي. موږ 2 ورځ په کابل کې دغه تقاضا چې کړی د موږ زمانو چې باید موږ وکړو، ولې لږ وخت غواړي. بنان د بسم شو بل یو څو خبرې ډېرې مهمې دي چې هغه باید هغه ته اشاره وشي. نرخ نوا په کابل کې د وړو د مواد غذایی ډېره لوړه ده. لارې مو خلاصې دي، طالبانو په لاس کې دي، لارې هم خلاصې، تجاران د مواد راوړي، دغه نرخ نوا سره سم کړي، دا ډېره مهمه ده. او بل دغه د شبکو د تلیفوني دغه حساب کې مثلا هغه وکړي، لارې د کابل او د قندهار دغه رفت آمد د خلکو ترافیک لارې ته باید واضح شي، زیاتې خلک لاړ شي، تجاران شروع وکړي، وطن باید ترقي وکړي. دغه مسایل ته باید موږ تاسو ډېره توجه وکړو نسبت دغه توجه سره. شاهین صاحب یو بل سوال مې وکړ، هغه مبارز صاحب هغه سوال جواب نه کړ، لکه انسان اوس په اطرافونو کې مخکې طالبانو کنه هغه سره خو هغه خلک بلدو، د کابل خلک دومره نو سره، بل کابل خلک ته باید تاسو خدمت ورانه کې. کابل خلک بیخي د شهریدل دي، لکه بیخي ډیر زیات ویریدل دي، هغه اطرافو خلک ولایتو خلک طالبان سره بلد لیدل کنه، دا کابل خلک دومره خاص نو سره. مننه دا څه چل دی. د کابل خلک هم داسې نه دي چې خدای ناخسته بیخي ډارن خلک دي، ښه مردانوان د افغانان دي، همدغه افغانان نور ورغلي دي، اما دا چې په دوی باندې داسې ډېر هم دی داسې نه کوي چې بیخي د دوی نه داسې ډارن جوړ کړي لکه ماشومان غوندې. نه، دوی باندې چې کوم کار شوی ځوانانو باندې هغه صحیح ده، همدغه تلویزیونونه وو، همدغه چټل پروګرامونه وو، همدغه بېځایه بربند سریالونه وو، همدغه بېځایه خبرې وي چې دغه طالبان داسې ورته معرفي کړي وو. دا ډېر ښه چې طالب راغی افغانستان ته، کابل ته، خلکو په ډېرو ښو مراسمو باندې تجلیل کړل، ورغلل بغلکشیانو، خلک ولیدل چې نه د افغانان دي، د همدغو ملت بچیان دي، د پنجابیان نه دي. نو بنا دغه مشکل به سره حل د یو اندازې پورې ډېر دوی ته موږ پکه نه وهو چې خلک ډاري، نه خلک د چا نه دي ډار شوي، صرف د پکه ورته وهل هم دم ضرور نه ده، او خلک دونه ډاره نه دي او نه طالبان خدای ناخواسته دغسې خلک دي. دا موضوع حل ده. مهمه موضوع دغه ده چې نرخ نوا ده، نرخ نوا ډېره جګ او لوړه ده. تجارانو باید دغه کې دغه دولت په دوی کې باید عامو ته هم داسې ورشي، نرخ نوا دوی ته وښیي چې ووایي چې مثلا ګاز کیلو په څو وي، او تیل څه رقم وي، او دغه مواد نور هم داسې ده. او بل موضوع د شبکو ده، د تلویزیونو په حصه کې ډېر باید کوشش وکړي چې هغه پروګرامونه چې مثلا د خلکو د دو میډیا نه غلط دی ته انعکاس کړي وو، په دې باره کې ډېر ښه پروګرامونه ورسره جوړ کړي، خبرونه په وخت، او دغه غله چې نیسي دا باید دې ته افشا کړي چې دا ونیول شي، دونه ویډیوګانې وشي، دا باید سم صحیح راپورتاژ ته جوړ شي، خلک خبر شي. ډېره مننه حبیب صاحب، الله دې وساته راوشي دغه بل ورته مبارز صاحب ورکړه د نور ورونو څه وخت. سمه ده شاهین صاحب. راځو خلیل ورور ته. خلیل سراج افغان ور مایک مخلاص کې. سراج افغان سراج افغان صاحب. شاهین صاحب سلام علیکم، مبارز صاحب سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام ورحمت الله. د دې سترې فتح مبارکي ټول مجاهد ولس ته وایم. مننه، الله مو عزتمن کا. تاسو ته مبارکي وایم، ټول افغان مسلمان ولس ته وایم. که موضوع په اړوند څه لرئ د افغانستان په تاریخ کې دا 20 کلن انقلاب پرته د وینې تویونو څخه 40 ولایتونه د اسلامي امارت اتلانو غازیانو لاسته ورغلل، په دې اړه که څه وینا لري بسم الله ده. مننه، خوشاله اوسئ. ولا مبارز صاحب نن الحمدلله تلیفونونه کول او مقصد په اړیکه کې هغلته د شپور د کابل سره په اړیکه کې الحمدلله ډیر خوشاله یو، ډیر ویاړ کوو په دې حالاتو باندې. الحمدلله د الله تعالی شکر ادا کوو. خبره مې دا کوله مبارز صاحب چې یو سوال د خلکو سره پیدا شوی دا، خلکو ډیر تشویش هم د ورسره، نو ما د دې لایب له وجې نه ځکه لایب ته حاضر شوم، ما ویلي چې دغه سوال دغلته وکړو دا خلک به یې واوري. دا د ملي بیرغ په باره کې سوال، دا سوال په یو وخت کې له مجاهد صاحب نه چا کړی و، ما خپل اورېدلی و مجاهد صاحب نه دا سوال چا کړی و چې ملي بیرغ ته تاسې څه هغه لرئ، نو هغه ورته ویل چې ملي بیرغ ته موږ احترام لرو، ملي بیرغ د موږ اشغال شوی دی، چې کله د موږ لاسته راغی د موږ دا ملي بیرغ ده او دا به انشاءالله راپانده وي. نو دلته خیر کوم د موږ مجاهدین وروڼه که سیران وروڼه راغلي دي هغه به له دې شي سره بلد نه وي او بیا بې احترامي الحمدلله نه ده ورته کړې، خو را یو جینه به یې راکښته کړی او بېرته به یې ټول کړی و، ډېر په عزت باندې یې ایښی ده. ګوره افغان صاحب
د طالبانو او د افغان ولس دغه جهاد او د جنگ نه د بیرغ سره او نه د کومې تکې سره چې هغه درې رنګه وه، هغه د اشغال سره وه. دغه ملي بیرغ ته په خپل همدغو خلکو خیانت وکړ. د امریکا ته بیرغ لاندې همدغه بیرغ پورته کړی و، همدغه بیرغ به یې په لاس کې و، پاس به د امریکا بیرغونه او د ناټو بیرغ و، د لاندې به دغه بیرغ و او چیغې به یې وهلې چې ازادي دې مبارک شه، او پاس به د امریکا بیرغ رپېده. دی په دغو بیرغ رشخند وهلی نه موږ، دی دغه بیرغ سپک کړی نه موږ. دغه بیرغ بیرون د بګرام په بیس کې به په سپي باندې کلمه نشه کېدله او دی به د امریکا ته بیرغ لاندې همدغه بیرغ پورته کړی و. بنان طالبان چې راځي نه بیرغ ایسته غورځوي، ارامه قات کوي هغه بیرغ چې د دی خپل بیرغ دی، دا د دی مسلم حق دی. دی جهاد کړی، دی قرباني ورکړې، هغه بیرغ نصفوي. دغه بیرغ چا چیرلی نه دی، چا اور نه ده ور چا توهین نه ده ورته کړی. بنان هغه شی چې نه دی شوي سړی په هغو کې چې وغږي په خپله سړی ګنهګارېږي او سوال لاندې راځي چې د بعضې خلکو سپکاوی هېڅ د سپکاوی نه دی. دی د همدغو ټایټل همدغه بیرغ دی د دی چې کلمه داره بیرغ دی، هغو کې هم صحیح د کلمه د زه نه وایم، خو دی دغه کلمې ته سپکاوی ځکه وکړه چې په بګرام کې په سپي باندې کلمه نشه کېدله او دی بیرون پیرې کولې د همدغو بیرغ سره او پاس د امریکا بیرغ رپېده. د پخوانۍ خبرې دي، د ابوپریدو سره بیرغ ته نه چا توهین کړی، نه چا بد ورته ویلي او نه چا ایسته غورځولی، عادي خبر دغه شان حلیږي. یعنې دو ته به ډېر هغه نه کوو. ډېره مننه. ښه، خدای وکړه چې سوال دی قناعت بخشه دی، موږ نه اخیستی وي ځواب دی خفه شوی. دغه د هلمند اوبه وایي ایران ته اخراج شولې، دا رښتیا دي که چټیات دي؟ بله ورځ به ووایي چې یو نفر پیدا شد 3 دانې لاس یې درلود، هم هم منئ. دونه موږ بیکاره یو چې موږ به اوبه خلاصوو بل چا ته به یې ورکوو. دغه کارونه روژانه د مشرانو کارونه دي. موږ دونه اوبو ته موږ دونه تږي یو چې موږ به د نورو نه اوبه اخلو خو خپلو د ملکو دغه منابع به چا ته نه ورکوو. دونه هغه فکر مه کوه چې طالبان دونه خام. طالبان هغه خلک دي چې په خبرو کې ناټو ته ماته ورکړه او په سنګر کې خو ماشاءالله غونډه ته معلوم دي، ضرورت نشته سړی تشریح کړي. د افغانستان خلک دونه هغه نه دي چې خپله سرمایه او دارایي او چا ته همداسې مفت رایګان ورکړي. یو ګیلاس اوبه به پرې ورکوو، یو ګیلاس نفت به څه اخلو، داسې مفت نه ده. الله دې وساتي، خدای وکړه. بل سوال خو نه لري؟ مننه شاهین صاحب، ادم ژوندي لره، ادم خوشحاله لره، ادم کامیابه لره. قربان دې الله تام کامیابه لري، ژوندی اوسي. مبارزه مهرباني وکړه. خلیل ورور خلیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ټول د کامیابی الله پاک ټول ته مبارک کړي او مجاهدینو خلکو ته وکړي دا چې جنگ جهاد په وسلې سره نه کیږي، په ایمان سره کیږي. او څنګه چې صحابه او ایمان و داسې د په دې زمانه کې د مجاهدینو ایمان دی او دا جنگ جهاد یې وګټلو. ایمان یوه پوښتنه ده، نن سبا ډېر دا خبره واضح شوې ده چې دا حکومت به شپږ میاشتې وي او بیا به ټاکنه کېږي. دا رښتیا ده او که نه دروغ دي؟ داسې چل دی وروره. ګوره ډېرې خبرې دي چې هغه شایعات دي. نو واضح خبره ده چې جامعه د افغانستان وړکۍ نه 40 میلیونه دي، په دو کې بیا ډېر کار هم شوی دی. ډېر ورونه په دو وغږېدل چې اشغال تناب د دې په هغه ملک باندې اشغال نه و، نظامي اشغال نه و، ذهنا ډېر خراب شوي وو. نو دا خبرې غونډې شایعات دي چې بیا به داسې کېږي، بیا به هسې کېږي. مشران د موږ شته په کابل کې د غونډ. نو انشاءالله تعالی هغه شی چې وشول هغه څه شی وه چې هغه ختم د اشغال و. هر څه افغانستان اولینه ورځ وه چې نن په افغانستان کې خلکو یوه ساه وایستله د امریکا ته بیرغ لاندې نه، ته خپل تسلط لاندې په خپل واک کې دی په خپل کور کې ویده سول. 20 کاله پاس د امریکا تیارې وه، د لاندې ټانګونه وو او تسلط د امریکا وه. نو دغه شایعات چې دي پلانی راځي او بستانی راځي، ده ولاړه ها ولاړه، دغه شیانو طریقه هم دونه ارزښت هم نه لري او په سوال هم نه ارزي. فکر نه کوم چې زه به څه ځواب ورکړم. مهرباني او ما طرف نه ټول مجاهدینو باندې سلام وایي. وعلیکم السلام علیکم. مبارزه مهرباني وکړئ. مننه شاهین صاحب، الله مو خوشحاله لره. راځو نیازي ورور ته. نیازی صاحب. الو السلام علیکم.
اجازه مغه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اوله خو ډېر سلامونه شاهین صاحب ته مبین صاحب خو نه دی سید قدسي صاحب انجینر صاحب ته خدای پاک دې د دې خدمتونه قبول کړي او دې ته د غټ مقام په ما نن چې ما یو څو خبرې کولې مشران متناسب په سټوډیو کې باندې کې بده په دا ایرپورټ کې چې نن ډول د ځوانان د تیارو پسې ډړېدلې د سکیورټي دفتر داسې بدالو نیازی وروره بخښنه غواړم غږ مو سم نشته. نیازی صاحب لږ مو غږ ځای ته تغییر ورکړئ نو غږ مو سم شي. نیازی صاحب غږ مو سم نشته. اوس صحیح را روان دي زما جان. اوس ښه دی ګزاره کوي وایه. نو ما دا خبره کول نن مې دا ویډیو ولیدله د کابل ایرپورټ څخه چې دا ځوانان په دا تیارو راړېدلې ده ما ولې دا داسې یورپ دپاره دا مې لیوني دي اوس د جرمني اعلان هم اورېدي ورکړی دي خپل په خبرو کې چې دوی وایي زه 10,000 کسان چې دي اخلم د جرمني نه چې کوم د رئیس جمهور چې ده نو دوی ولې 10,000 کسان مې خو د افغانستان څخه ما ولیدل ته که د ایران لی نو د دوی عزت و ناموس چې دی دلته به خوندي نه وي دا یورپ کې دلته اور مطلب ازادي د خپل کوچني ته څوک دلته لاس نشي وړی خپل میندې ته څوک لاس نشي وړی چې بل سړي ته مثال که میندې د ماندې وتله او چې دار چا سره لاړه ته غږ نشي ورته کوی که د جګ ورټوکي دلته دولت دلته هغې ته جلا کور ورکوي هر شی ول ورکوي مطلب دلته چې دوی بیا که د دوی کوچنیان دلته غټ شولې نه بس د دوی بربادي د آخرت په ګرد تباه دي دین تباه دي بېزتي ورته اړول کېږي بیا الفان خو به لوزه کې پیدا شولې د سړي مننه ورور راځم ستاسې سوال ته مبارک صاحب دغه هغه ویډیو ده اگر چې د دو نشرول په یو اندازې پورې ضرور دي ولې ډېرو خلکو لیدلې ده دغه رقم چې دوی ځانونه ځوړند کړي دي لکه ملي بس کاش چې دوی د وطن د جوړولو دپاره داسې منډې وهلی کاش که هغه وخت چې امریکایان راغلي وای داسې منډې دوی وهلې وای تیاره یې نه وای ورپرېښي او دغه منډې چې وایي امریکا جنت نه ده توبه خدایه کاش چې دوی په دغه خپل وطن کې د اوس مور پلار یې پرېښي ښځې یې پرېښي دي اولادونه یې پرېښي دي او د تیارې پسې منډې وهي دغه لودګي یو وخت ویتنامیان هم وکړه بعضې امریکا چې وتله په افغانستان کې هم دغه مسله تکرار شوله زه خلک ته وایم چې دوی په تیاره پسې منډې وهي د امریکا په خاطر باندې ځانونه وژل د امریکا په خاطر باندې ترجمانۍ کولې او نن یې بادار داسې خوشي کړ راشه زه دې ورور یم هغه عسکر چې ما ته راغلی هغه نه مړ شوی نه خوږ شوی نه خراب شوی په کور ناست دی ولې تا خدای وهلی یې چې په تیاره پسې منډې وهي هغه چاره نه تاسو د ویډیو وګورئ قضاوت وکړئ دغه یو نفر چې د تیارې نه پاتې ده په یوازې چې خفه اوسي هغه خوشحالۍ نه لاس جګوي تاسو دغه څنګه وګورئ دا لاس جګوي دا دونه ساده او بې عقل انسان دی وطن د ما کور د ما او د تا روزانه ته بیا د تیارې نه پاتې لاس جګوي بل یې وګوره بل وګوره دا وګوره ورونه که چیرې په میدانوایي کې خدای ناخواسته دا رقم قصه کې ده خو ګوره شرم د غون ملت ته او موږ ته شرم نه ده دا شرم موږ دولت ته ده دغه زمینه سازي موږ دولت کړي نه طالبانو دا هغه خلک دي چې د وطن ته وفادار نه دي دغه خلک ته بیا هم وایي که د موږ غږ اورئ راشئ د خپل ملت سره خپل ولس سره ودرېږئ پروا د تاسو امریکا نه لري نور به وړاندې لاړ شئ د ویډیو وګورئ دغه صحنه وګورئ دغه هلک وګورئ دغلته چې ولاړ دی دا ځان بنده یا ته امریکا پورې دا رقم څوک تللی شي دا څال دی ګیرې هم لري لوی لوی خلک دي دا څه رقم دا بل سپین ږیری وګوره دا څه رقم انسانان دي خلاص دغه صحنه وه مهرباني مبارک شاهین صاحب ډېر د تعصب ځای خدا دی په هر صورت که تاسې انځور کتلی وي یو ماشوم پاتې شوی دی یو نیم کال ماشوم پاتې شوی دی د هوایي ډګر په سړک باندې پروت دی او په یو جالکي کې پروت دی د افسوس خبره ده زه د بل ورور سوال وکړه ده ویلې چې جرمني 10,000 تن افغانانو
ښه جرمني څه لزر کوي جرمني 10,000 افغانانو ته د پناه اخیستلو لپاره وړاندیز کړی دی. ګوره دا صلیبي یرغلګرو ماتې وخوړله دغه هیواد کې. دغه اوس په دې ډول غواړي چې افغانانو په منځ کې حرج و مرج پیل کړي، افغانان په منځ کې بې اتفاقۍ ته لمن ووهي. نه دغه هلیکوپټره یا دغه طیاره چې هم راغلې وه، یو ورځ مخکې کاناډا اعلان کړی و چې 100,000 تنه افغانان به زه د کابل د هوایي ډګر څخه اوچتوم. دغه خلک چې تللي وو په همغه حساب کې تللي وو چې نه ورسره پاسپورټ و، نه ویزه وه، نه ورسره اسناد و. دا خلک بې اسناده لکه ملي بس ته چې خېږي د شاهین صاحب خبره، دوی دا فکر کاوه چې راځه دا طیاره راغله بهر ته به مفت انتقال کړي. دغه په موږ باندې ملنډې ووهلې. دغه خلکو چې د صلیبي ښکېلاک غلامي کړې وه، دغه تور تاریخ یې زموږ ویاړلي هېواد ته پرېښوده. خو موږ بهرنیانو ته غږ کوو چې دا افغانان نه وو، دا هغه غلامان وو چې د افغانانو په کورونو یې امریکایان خېژول، دا هغه جاسوسان وو چې افغانانو په کورونو یې شین سترګې امریکایان خېژول، دا هغه جاسوسان وو چې 20 کاله د ستاسې غلامي او جاسوسي وکړه، نن مو په ذلت او رسوایي سره پرېښودل. د اسلامي نظام څخه څوک تېښته نه کوي. دوی د صلیبي ښکېلاک څخه تېښته ونه کړه، مګر د اسلامي نظام څخه یې تېښته وکړه، او الله تعالی په دې دنیا او آخرت کې به هم همداسې شرمنده لري لکه څنګه چې موږ وینو. مننه، الله مو خوشحاله ده. مننه مبارک صاحب. را بشتو ورونه ته راش مهرباني. مبارک صاحب چند نوبت بود؟ خانزاده است صاحب. احمد ورور او خانزاده ورور. خانزاده ورور ستاسې په انټرنیټ کې ستونزه ده، غږ مو نشته، بخښنه غواړو. احمد ورور، احمد بیا ستړی مشه شاهین صاحب دا بار زما کته نه کوي، ځکه چې زه ډېر مهمې پوښتنې لرم او زه تاسو ته ډېر احترام کوم. راغلاست ته موږ مهرباني مبارک صاحب نور ورونه ته وخت ورکړئ. سمه ده. خالد جوهر ورور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاهین صاحب او مبارک صاحب ته السلام علیکم. د افغانستان ټول مجاهدین ورونو ته السلام علیکم. فتح مو مبارک شه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مننه، تاسو ټول ته دې مبارک. مبارک شاهین صاحب. زه یو سوال دا لرم چې افغانستان خو د اشغالګرو نه الحمدلله پاک شو، ډېر ښه پاک شو. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې تل پاتې سوله راشي. همداسې هم وي که د اوس چې دی، خدای دې نور هم وکړي چې ټول عمر ښه فضا وي، ښه د اسلامي فضا وي. اوس یو اندېښنه سوال د ما دا دی چې د پنجشیر وي چې دا پاتې دی په دو هغه کې، نو دا به څه خلی شي شاهین صاحب، که دا به فتح شي که نه به پاتې شي؟ ګوره ما د وخت هر ورځ د وخت هم ووایي چې پنجشیر د افغانستان دی، دا د افغانستان وګړي، دا د افغانستان خلک دي. نو بنان غونډ ورونه صاحب د پنجشیر هم نن د همدغه ولس سره د همدغه خلک سره یو ځای شو، نو پروسه د افغانستان پاکه شوله. افغانستان په یو واحد دسترخوان باندې راټول شول، ازبک، تاجک، پشتون، ترکمن، هزاره، بلوچ غونډې. همداسې پنجشیر هم د موږ ورور دی، پنجشیر هم د موږ د زړه سر دی، هغه هم د موږ سره یو ځای دی. پنجشیر هم کار خلاص شو، بیعت یې وکړه، خلاص خبر. فقط اوس موږ ته ضرور ده چې وطن جوړ کړو، خلاص شو افغانستان. نو ټول اسلامي مجاهدینو ته د افغانستان سلامونه وایه. موږ په ډېر خوشحاله یو د اسلام په راتللو د افغانستان، چې اسلام کې راوه 20 کاله داسې وحشت و په افغانستان کې، ډېرې سختې شپې موږ کې تېرې کړې وې. اوس اسلام رڼا راغله افغانستان ته، نو ډېر خوشحاله یم. خدای هم سرلوړي لره تل مجاهدین. الله مو وساته، الله مو وساته. مهرباني مبارک صاحب نور اتل صاحب مهرباني وکړه. اتل افغان. السلام علیکم شاهین صاحب، مبارک. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خیر راغلی. مبارک صاحب، زه دغه وایم چې دغه خلکو ولې له خدای نه امید شکېدلی ده. دغه امریکا توبه خدای، نعوذ بالله نعوذ بالله،
دا ولله خدای ومنش کړله دغلته خدای پاک روزي نه ورکوي په دې افغانستان کې دغلته دوی وږي پاتې سوي دي دغه اسلامي امارت خلک چې راغلي دوی وزني دوی اعدام کوي دوی سره څه کوي چې دوی د خپل ماشومان په میدان هوایي کې پرېښودل او دوی لاړل ماشومان په میدان هوایي کې پراته دي او دا نور خو پسې نښتي دي لږ شرم وکړئ ورته لږ له خدایه وشرمېږئ لږ شرم وکړئ لږ له دغه مخلوق شرم وکړئ خدای هم ورته تباه کړه همدغسې لکه تباسې شوی خدای پاک وشرمولی تر پرونه پورې د افغانانو په کور باندې دغه انګریزان ورخېځول نن هم د ټوپک خوله یې بېرته تاسو ته راړول ده لږ ورته یې شرم وکړئ خدای هم تباه کړه دا نور دا ټول افغانستان هم وشرماوه عطار صاحب دا وګوره دغه نفر ویني د سره دایت یې تاوده دا وګوره پخوا به خلک ټیکس په لاس کې تیارۍ ته به ختل دغه خلکو دومره خیانت بعضې کړی دی چې په افغانستان کې ایران په څه رقم وکړ ځان په تیارو پسې په ټایرو پسې کشال وګوره ځان یې ځوړند کړی دا لې وګورئ دا صحنه دا وګورئ دا دغسې دغه دی که ځان ته یې نجات ورکړو شاهین صاحب دې ته پیدان کشال وایي پیدان کشال آفرین دو تا موږ چې ملي بسو کې به خلک پایدان کشال د پایدان کشال سیستم کې روان دی دغه رقمال دی ورونو دغه هغه خلک وو که چې امریکا وفاداره وای امریکا خلک یې استلی پیش هغونه چې امریکا وتله ده به یې استلي وو اصلا امریکا ده په کار نه وو دی اوس رشحن په ځان وایي هغه وایي چې شاهین صاحب د میدان هوایي په خوله کې امارات ولاړ طالبان ولاړ دي خو بیا هم دوی دم پرېږدي بیا هم هغوی دونه زړه ونه کړي چې په دوی باندې ظلم وکړي په دوی باندې وار وکړي خو دوی بیا هم زورکې ولې چې کله یې ورخوشې کړله همغه انګریزانو چې دوی جاسوسي کوله همغه بېرته یې ټوپک خوله راواړه او دوی وویستله د دوی نه ماشومان له ډېره وختوبه دا پیسې به ته څه کې تا په میدان هوایي کې خپل ماشومان پرېښودل ته لاړې امریکا ته دغه پیسې به ښي که به دی تا دا ماشوم ښیي دغه ته به جواب دی خدای ته به څه جواب ورکړي چې خپل ماشوم دې په میدان هوایي کې پرېښودی او ته لاړلې امریکا ته لاړلې او دغه نور دومره چې دا خلک چې نښتي دا دومره کم عقل خلک دي چې ته تر امریکا پورې په دغه ځای کې تللی رسېدی شې چې ته لا خټه پسې نښتی دوه دانې راخطا شوله خدای ته به څه جواب راکړي په کوم مرګ لاړې مرګ لاړې له دې دنیا نه نه شهید شوې نه دې څوک درته ویلی چې دا څه رقم مرګ دی زه خو حیران پاتې یم دې څه رقم مرګ ده دې خو ولې له خدای نه امید شي کېدلی د خلکو او دا یوه بله ویډیو هم ده اگر چې د ویډیوګانې باید موږ واچو چې خلک وشي د کابل خلک د بېغمه اوسي طالبان دلې نه دي راغلي ساتیري ته طالبان اول په خپله باندې داسې خلک نه دي او بل غل خو چې ګیر کړي هغه یې دغه به سزا وي زندان د پولیس چرخي خالی ده محترم غلو غونډ به په هغو ځای کې داخل شوی اوس هغه نظام لاړه چې تاسو بیرون ګرځېدلی عالمان په زندان کې وو اوس به تاسو په زندان کې لویږئ تاسو چې دغه 20 کاله غلاوې وکړې چا څه درته ونه ویل ولې اوس تاسو وخت خاص دی ملت زیاتي تاسو بندي کوي دغه وګورئ دغه سړي پیسې او جیبونه یې وهلي دا 4 نفره بله ناستې دغه ویډیو سال دی یعنی بچه بودن یوه دقیقه دغه ویډیو وګورئ ورونه خب دیگه تو ملکشال هم بود دیگه شدید رویشان پود کرده بودن دیگه رویشان پود کرده بود خب دیگه چیز خو نبود نه دیگه چیز نبود کالای زنانه بود فعلا نیست نه فعلا نیست نه بود زنانه کالای زنانه که پارو فعلا دو پلاستیک چیه نه نبود کالای مردانه خب سعید تشکر ایسه مقصد ما که ایتان وعده کرده بودیم که امارت ان شاء الله رقم خیانت نمیکنه این سارقین داده سی امارت مجاهدین امارت اسلامی میں امت الله گرفتارشان هم کرد مقصد امارت خیانت نمیکنه کسی که به نام امارت خیانت میکنن الله میشرمانش صحیح صاحب این ما وعده خود پورا کردیم صحیح و من الله تعالی دغه غلې نیولې د کورونه د غلا کړی دي نو دغه کار ده زه بیا هم وایم چې د کابل خلکو ته د کابل خلکو تاسو اطمینان دوامه طالبان تاسو نه شرمایي طالبان به تاسو هغه ایله هغه امیدونه پوره کی چې 20 کاله چنه غوږ نه ورته نیوله مهرباني وکړئ اصل دا شاهین صاحب دا خلک اوس هم په هغه مخکینی خل بلاو کې تللي دا وایي چې دا هغه مخکینی حکومت ده نن به مې غلا وکړه نن به مې قتل وکړه نن به مې ماشوم وتښتاوه نن به مې غصب وکړه سبا بیا هم په دې باندې ګرځېدم د بازار په منځ کې به ګرځېدم 15 روپۍ به تېره کړه سبا به د بهر ګرځېدم او خدای مې انصاف وکړي دا حکومت نه ده د حکومت په هغه حکومت مخکینی حکومت په سترګه باندې مه ګورئ دلته ملاس قطع کېږي دلته پښه قطع کېږي دلته به اعدام کېږي په دار باندې زړول کېږي دغه مخکینی حکومت په سترګه باندې د حکومت ته مه ګورئ که تاسو ویل دغه مخکینی حکومت ته خو نه دا خبرې هم له مغزو نه وباسئ
الله دې اجر کې مبارک صاحب نوبت دې هغه وکنه اعلان دې دغه بل مننه اجمل خان اجمل خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غږ مستا شاهین صاحب. او بالکل غږ دې صحیح دی. شاهین صاحب محترم ته او مبارک صاحب ته تل صاحب ته ټول ته د افغانستان د سترو فتحو مبارکي وړاندې کوم. مننه تاسو ته مبارکي، الله مو خوشاله لره. مبارک صاحب محترم زموږ خو خپله لومړی ځل دی چې یوه شپه بل لایف ته راغلم، تقریبا داسې درېیمه شپه او نن مې دویمه شپه ده. دغه دی دا خلک چې د افغانستان څخه ځي امریکا ته څنګه دومره پر ګرانه ده د امریکا. موږ والله په خپله هېواد ته سترګې خېږم کله به ورسو او دوی له هېواده تښتي. بالکل دغه خبره ده. بالکل مننه، الله دې اجر درکړي. ورونه ډېر دي، دا لږ لږ نوبت مې نورو ته ورکړي. سمه ده. نور څه نه لرم، الله مو راته ژوندي لره، بس ستاسې بریا باندې خوشحاله کېږو. الله مو راته ژوندي لره. قربان बहुत बहुत मुबारक इस्लामी अमारत. السلام علیکم شاهین صاحب و افغان مبارک صاحب زه وکارلی. انټرنیټ دې کمزور ده، ستا انټرنیټ کې ممدانور خلک لاس لري. مبارک صاحب دغه د مبارک صاحب دغه ویډیو به هم داسې لږ وګورو. دا غارګ دی، دا غارګ دی په دغه غار کې، دا غارګ دی چې په دغه غار کې دی څه فتنې ونه کړي. یو وخت د ما د ارګ نه ډېر بد راتلل. ارګ به چې نوم شم ورکه د ارګ حکومت، ولې نن مې د ارګ نه ډېر ښه راځي چې الله هغه د رحمت فرشتې په دغه ځای باندې نازلې کړي، دغه ارګ به پاک شي، په دغه غار کې څه فتنې ونه شولې. تاسو وګورئ چې دغه مجاهدین څه رقم روان دي، څونه منظم. من بعد عقدين طالبان في كابول بل وفي القصر الرئاسي، كاميرا الجزيرة حصريا رصدت لحظة دخول قادة من طالبان إلى القصر إلى جانب رمزية وتاريخية هذه الصور. دا ځلاسي چې الجزیرې دی که موږ واچو بیا د خپله دی ثبت کړی نه چې وایي أن كابول يقينا باتت بين مرحلتين. يتجول قادة طالبان وعدد من مقاتليها بين أروقة القصر الذي غادره الرئيس الأفغاني أشرف غني فجأة إلى طاجكستان. إنه كان توابا. يتحلق القادة حول طاولة الرئيس الأفغاني، وفي أول تصريح من نوعه بعد دخول الحركة إلى كابول يدلي قيادي في طالبان بتصريح حرص على بث تطمينات من خلاله. دخلنا بعد 20 عاما من قتال القوات الأجنبية والقوات الأفغانية الموالية لها، ونحن هنا نطمئن كل المسؤولين والقادة في الحكومة السابقة. أرسلنا مجموعات كل منها مكونة من 15 مسلحا لحماية المقار الحكومية والمقار الدبلوماسية، وأقمنا نقاط تفتيش وحواجز أمنية لحماية العاصمة. هذه اللحظة التي وثقتها كاميرا الجزيرة مكنت من كشف كيف كان هذا الانتقال. ففي أول ظهور لمسؤول مقرب من الرئيس غني، سكرتير الرئيس الأفغاني يقول إنه سيقوم بتسليم القصر الرئاسي لطالبان ضمن ترتيبات تم التوافق عليها مسبقا. من دواعي سروري تسليم القصر الرئاسي لقادة طالبان، وأنا سعيد أن هذه العملية تتم من دون إراقة دماء. بقيت في القصر الرئاسي إلى أن غادر الرئيس غني في طائرتين تحملانه مع عائلته وعدد من المسؤولين إلى طاجكستان. كنت أنا أيضا سأغادر، ولكن عندما وصلت إلى المطار حصلت بس شاهین صاحب دا د الله تعالی نصرت کوي، یقینا هم په دې ار کې څه کېدل. او دغه ویډیو کې دی په خپله وایي چې هغه وتښوه، هماغه د ده سکرتر وایي، او تاسو ولیدل چې دغه طالبان سره هم ورننوځي. یعنې دا که داسې ښه صحیح ورته وګورو، دی به هغه کارونه په خپله په دغه غار کې کړي وو، او څه رقم ټکي دي. داسې ویل کېږي چې 2 موټره ډکې ډکې پیسې هم ترې پاتې وي. هایم څونه به یې وړي. طالبان د خیر اوسي چې زر راغلل چې بانکونه یې هم چورول. موږ هغه اول چور هم په یاد لري دی، دا وار هم هماغه شی کېده. ډېره مننه کوو چې د ایرانیانو تل او داسې
زمان سره دا موضوع یار کړه. مهرباني مبارک صاحب. مننه شاهین صاحب. په همدې ارګ په څنګ کې د افغانستان بانک دی، نړیوال بانک دی. په دې کې په افغانستان بانک کې څه باندې 9 میلیارډ ډالر سرمایه شتون لري. الحمدلله پرته د هغه څخه چې ټامي غني د ځان سره 350 یا 400 میلیون ډالر انتقال کړي دي، نور لله الحمد هر څه ځای په ځای دي. مبارک صاحب د موږ لایف د سلګلان دی، فقط یو لاس دقیقې نور یو ځاتي وضو سره مهرباني سمه ده. دا دوه ملګري دا زنده‌باد براجکو زنده‌باد. دا کوم ملګري چې دي همدا براجکو ورونه دي، نه خفه کې موږ هم انسانان یوه ورځ خو تفریح وکړو. مهرباني وکړئ. زنده‌باد. السلام علیکم. مهرباني. وعلیکم السلام. سلام. څنګه شاهین صاحب ته جوړې برابر استه؟ قربان دې سم. مهرباني سي. څنګه مبین صاحب څنګه تاسو خسته به تاسو مبارکباد در کوم. خیر اوسه. ډیره مننه قربان دې سم. مهرباني وروره. دا ولې قطع شو دا. وردک سے مهرباني وکړه. وردک سے جلال وردک. سهیل شاهین او مبارک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول مجاهدینو ته مبارکي وایم. الله دې وسه. مهرباني. زما سره یو سوال دی او جواب یې د شاهین څخه غواړم. شاهین صاحب کله چې اشرف غني وتښتېدله د افغانستان څخه او بیا د بین الملل یا د خلکو لخوا خبرونو کې نشریږي چې اشرف غني استعفا ورنه کړه او وروستۍ مرمۍ یې پاتې شوله. دا به د دوامدارۍ لپاره د بین الملل کې یو داسې یو چیز وکړه چې هغه به بیا په افغانستان باندې یو بحران راولي، یو جنگ به راولي. دا څنګه ده؟ ګوره وروره، یو متل دی، یو چا ته ویلي چې پلار دې سپاره و مړ کړه که پیاده و. هغه ویلي چې د ما د ښې نه ووځه که سپاره مړ کړی که پیاده. موږ ته دا مهمه نه ده چې دی څه چل کوي که نه کوي، څونه ژوند کوي نه کوي، چیرې ځي نه ځي. موږ ته مهمه دغه وه چې موږ امریکایان وشړل. په موږ غرض نشته چې امریکایان سبا ته څه کوي. په موږ باندې دا کار نشته چې جهان سبا ته څه کوي. اشرف غني یو شخص دی خدای وکړه چې 3 مرمۍ ځان سره ساتلي دي، 100 مرمۍ ساتلي دي، بس شاجور ورسره ده په مایڅه. ما ته مهمه دغه وه چې دغه خلک مې وشړل. ما ته مهمه دا نه ده چې بله ورځ یو چا دا ویل چې مار تیر شده سي او بل ورته وایي چې ولې ژاړې وي دی لار نشي. هغه ورته چې بېعقله لاړه مار خو څه ورژان دی لار نه ده څه ژاړمه. ما ته مهمه دا نه ده چې دی څه پروګرام لري. ما ته مهمه دغه ده چې دی مې شړلی ده. که دی هله پروګرام لري، شاجورونه لري، مرمۍ لري په مایڅه. امریکا ما وشړله، خدای وکړه چې امریکا اټوم هم نور هم جوړ کړي په مایڅه. دغه سوالونه یې تاسو ده چې هغه مرمۍ لري یا به څه وکړي، هر څه چې کوي لاس یې د خلاصي. چې څوک د موږ سره ډغره وهي، موږ چاته په زارۍ باندې دغه انقلاب نه دی ساتلی. نه به منظور پښتون غوندې په ډولو ساتلی، په نر غوندې په خپل سر په قیمتو هم ساتلی دی. چې څوک د موږ سره ډغره وهي ورسره وهل هم ده. د روس، امریکا، سکندر مقدوني، تیمور لنګ او چنګیز د نور هم ځغلولي دي، باباګانو مو همداسې هم دا هم ځغلولي دي. د غني د ورسره یو چرس مه وهه. زړه دې داسې ډک ونیسه لکه کدو غوندې. دا شیان داسې بې ځایه او تباب ته داسې منډې تړلي دي. او ډېره مننه. بین الملل زازای صاحب مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه مې دې ورسیږي ټولو ته. شاهین صاحب تاسې ته او ټولو ته د دغې فتحې مبارکي وایم. شاهین صاحب مونږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا نه پس چې هغه وخت کې افغانان یو ملي قیام یې لرلو، ټول یو موټی وو چې ټوله دنیا یې سره به دغه به ویل. هغه نه پس بیا مو د انګلیسانو په خلاف دا قیام ولیدلو. هغه نه پس بیا د روسانو په خلاف متاسفانه یو تعداد خلک بیا هم د هغوی د چتر لاندې وو. بیا هغه نه پس هم څه د هغوی پالیسي مخکې ویوړه. لیکن دا پیرا د امارت د قیادت لاندې ټول ملت ودرېدلو او په ظرف 10 ورځو کې خپل ګډ هیواد د اشغال نه
آزاد کړلو، یو ملي قیام و، دا یو موټی و، ټول ملت سره یو ځای شو، ولس جګ شو، نو دغه فتح د ټولو ته د مبارک وي او مونږ دا تاریخ بعد ډیر وخت نه بعد تکرار ګورو. نو دا یو ویاړ دی په دنیا کې مونږ دپاره افغانان یې وښیل چې دا یو موټی، یو خلک او یو قیادت دی. ډیره مننه. قربان دې شم. دا ډیره مهمه وه چې غونډه افغانستان دورې کې ما دلاور صاحب ته دغسې سلام دی د موږ مشر دی، هغه 15 ورځې ووي هماغه کار وشو، ډیرو خلکو نه منله. طالبانو یو خبر و ځکه د دې سره د اعلان نصرت او دغه ګلالای ملت ورسره ولاړ و، د اوس هم ورسره دی. او خدای دې مغرورین هغه ورونه چې دغه موټر تیز چلوي لږ دوړې کېږي، کوشش وکړئ چې په کومو ځایو کې ازدحام د خلکو وي تیز چلاني مه کوئ، خیر ده. زه پوهېږم چې موټر د اکسلیټر د ولې شاته خلک ګرځي، دوړې دي، خاورې دي، ووړی ده، مرض ډېر ده. کوشش وکړئ ډېر ورو ورو موټر چلوئ د خلکو په خاطر. دا یو خواهش کوم د ورورۍ. دا یوه بله ویډیو م راولېږله ورونه، مکرره خواهش یو چې ویډیو واچوئ، زه به دا ویډیو واچوم. دغه میدانوی د کابل دی. موږ رقم صحنه نه وه لیدلې. دا داسې وال دی لکه چیرې چې امدادي یو خیرات، یو خیرات کې هم داسې نه وي. نه پوهېږم څه دو ته څه شک راکړم. دغه خلک ولې داسې وارخطا دي؟ څه خبر ده؟ غونډه افغانستان ارامه، 40 میلیونه خلک ارامه دي، یو 1500 خلک دي منډې وهي، جاړي، څوک په ټایرو پورې ځان سرې کوي، څوک روژانه بیخي لار ته ورکه ده. دغو خلک ته زه حیران پاتې یم. دغو خلک ته زه حیران پاتې یم چې دا ولې دا رقم کوي. دغو خلک سره زه به دا ویډیو بیانځای صرف په هغه کې یم، په لایف کې یم، بښنه غواړم، بیا به زنګ درته ووهم. یو ځان شرموي بل قوم شرموي. دغه خلکو بسته جهان ته یې ځانونه وشرمول. بیادبي ما چې دونه بادار د درباندې ګران وه، مخکې به ورسره تللی، دونه دی چې په بادار ګران وي ځان سره به یې بوولی وي. داسې دی چې ځان پسې سریښ کړی د خدای د خوار نه لره، نو په خپله پوه شي چا دې په قصه کې نه و. مهرباني مبارک صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاهین صاحب یو ځل بیا خپل سلامونه ونیکې هیلې زازی صاحب ته ښه راغلاست وایم. شاهین صاحب دغه خلکو تمسخر ونه شي، زیاته خبره ونه شي، بخښنه غواړم. دوی امریکایي فلمونه کتلي وو، دوی په حقیقت کې دا شی ثابت که ځان دپاره چې تر راځه د تیارو پسې ونښلو، که ځان هدف ته ورسوو. خو هغه یو ډرامه وه، هغه یو سریال و، هغه یو خوب لیدل و، هغه په تلویزیون په سکرین باندې یا په شیشه باندې یو فلم و. خو دغه خلکو واقعا هم افغانانو ته پیغور پرېښوده. خو شاهین صاحب زه دا د افغانانو دپاره پیغور نه ګڼم، دا د هغه صلیبي یرغلګرو غلامانو ته پیغور پرېښوده کومو چې 20 کاله د صلیبي ښکېلاک تر قماندې لاندې د افغانانو وژلو دپاره راوتلي وو، او همدا د بابا او د ټامي غني دپاره یې کمپاینونه کول. نن هغوی ته دا ثابته شوله چې دغه خلکو نه د ځان سره وفا وکړه، نه د دې ولس سره وفا وکړه. او دغه صلیبي یرغلګر دغه خلکو ته دا تاریخ پاتې شو چې ګوره بهرنیان زموږ ملګري کېدلی نه شي، بهرنیان زموږ دوستان نه دي، او نه به بهرنیان زموږ ملګري شي، او نه به زموږ خواخوږي شي. دغه خلکو په نیمایي لاره کې دا خلک ځکه پرېښودل چې دا یې ثابته کړه چې موږ تاسو سره تاسو یوازې استعمال کړئ، او واقعا هم چې دا خلک یوازې استعمال شو. مبارک صاحب څوک ګوره چې د طالب سره ولاړ وو، ملت وه، طالب ځان پې قربان کا، ورسره ولاړ ده. نن په کابل کې ارامه، په افغانستان کې ارامه ژوند لري. څوک چې د امریکا سره ولاړ وو، امریکا ته لاړه، څه رقمې خوشي کړی په میدان. روس د خلقیانو پرچمیانو نه لاړه، امریکا د خپلو ټامیانو نه. او هغه چا ته چې خلکو بابا ویل، بابا یې وتښوه، بسته لمسیان یې پرېښول تاجکستان ته، او نن لمسیان د طیارونه رالوېدل. زموږ لایف همدغلته ختمېږي. بښنه غواړم، لایف هم داسې لنډ و، یو کار و، یو چیرې تللم. الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي، خدای دې تاسو وساتي، او الله تعالی دې په وطن کې سوله راغلې ده. خدای دې دا رقم پیشرفت وکړي چې په هغو کې غونډه هغه خلکو چې د کوشش کړی و چې ویلي چې
موږ ته به داسې یو نظام جوړ شي چې په کې د موږ ژوند سم شي، روزګار هم سم شي، کار هم سم شي. خدای دې ذاتي موږ د دغو مشکلاتو نه وباسي. او هغه ځوانان چې په اروپا کې دغو ځوانانو ته خواهش کوم تاسو تحصیل کړی دی، درس هم ویلی دی، تاسو زمینه د کار مساعده نه شوله، انشاءالله تعالی تاسو ته به کار درکوي. همدغه مجاهدین همدغه طالبان ورونه بوم تاسو ته زمینه د کار مساعده ای. تاسو به راځئ خپل وطن به جوړوئ. موږ ضرورت لرو انجینر ته، ډاکټر ته. موږ شفاخانه لرو ولې ډاکټر صحیح نه لرو. موږ مځکه لرو انجینر نه لرو. هغه تاسو یې. دغه خاوره به تاسو آبادوئ، د وطن د تاسو دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مبارک شه که څه لرئ ووایه یا صاحب. مننه شاهین صاحب. زه یوازې په خپل افغان مسلمان ولس باندې غږ کوم چې تاسو ډاډه اوسئ. دا 20 کاله قربانۍ د ستاسې د عزت ناموس د خوندیتوب دپاره ورکړل شوي دي. انشاءالله تعالی چې داسې یو اسلامي نظام رامنځته شي چې مثال په نړۍ کې نه مثال به په دې درسته نړۍ کې نه په دې ټولو اسلامي هیوادونو کې به افغانستان په شانتي امن، عدالت، اخوت، ورورولي به نه وي. داسې یو ورورولي او داسې د ورورولۍ فضا به رامنځته شي چې دا ټوله نړۍ به ګوته په غاښ کړي او راسونه سره یو کوي. دا هیواد وران ویجاړ دی. د دې وران ویجاړ د هیواد د آبادولو دپاره مټې راونغاړئ. نن د امتحان ورځ ده. اصلي مبارزه د نن څخه پیل کېږي. هغه چې مخامخ دښمن سره مو مصالحانه جهاد وکړ، نن باید د هیواد د ودانولو جهاد پیل کړو. هیواد کې د ورورولۍ فضا رامنځته کړو. لله الحمد. هغو چې د هیواد د ټوټه کولو او د تجزیه کولو هڅې کولې، هغوی تاسې په ډاګ پرېښودلی. هغوی چې تاسې ته شنه او سپین بیرغونه او هغوی چې تاسې ته دا هیواد په ډالرو خرڅ کړی و، هغه تاسې څخه وتښتېدل. هغه خړ پړ طالبان، هغه اتلان غازیان چې هیواد د صلیبي یرغل او د هغوی د غلامانو څخه وژغوره، دا هیواد به انشاءالله تعالی د نړۍ د هیوادونو په قطار کې راشي او ژر ده چې دا هیواد به یو سرلوړی افغانستان وي. د ټولې نړۍ دپاره به د امنیت یو سمبول وي. مننه.